د کائناتو ستر ذاته موږ ډېرې دروازې وټکولې خو چا زموږ مدد او لاسنیوی ونه کوي خو اوس چې مو ستا دروازه پیدا کړل ته په خپل لوی عظمت سره عفو او بخښنه راته وکړې محترمو مسلمانانو دغه دعا په خپل ژوند کې هر وخت وایست په ځانګړې توګه د لمانځه په وخت کې الله عز وجل ته په ډېر عجز او عاجزۍ باندې لاسونه پورته کوي خپله عاجزي ورمخته کوي او خپله ناتواني ورته وښیاست او تل د خدای تعالی جل جلاله څخه د خپل ژوند ستونزې ننګونې دا ټول ورته وړاندې کوي هغه رب جل جلاله چې انسان ته د مور په نس کې هم ورباندې مهربانه وي رزق پورې ورسوي آیا ته څه فکر کوې چې د مځکې د قورې پر سر به تا ونه ساتي خو تر ټولو نیت او صفا نیت مهم دی الله عز وجل به ستاسې لاسنیوی وکړي خو چې تاسې په اخلاص هغه څه وغواړئ چې ستاسې زړه یې غواړي خدای تعالی دې توفیق